د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود او جنرال سمیع سادات ته خاصه بلنه ورکړه. احمد مسعود وایي مولا یعقوب نه ډېره مننه کوم چې موږ ته هم دومره وخت راکړو. احمد مسعود او جنرال سمیع سادات به یو ناڅاپه هیواد ته راشي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خاصه میلمنې هغوی ته کړې ده. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې نور افغان ولس نشم کړولی، بس دی ډېر وکړېدو او هغوی څخه یې هم غوښتنه کړې ده چې افغان ځوانان دې نور نه خطا باسي چې خپل کور په خپله وران کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. مولا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړ تازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه مولا یعقوب د مولا محمد عمر اخوند زوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. احمد مسعود وایي ما او جنرال سمیع سادات ته یې ویلي و چې نور افغان ځوانان مه هڅوئ جګړې ته، بس د افغان ولس ډېر کړېدلی دی، نور یې مه کړوئ. اوس سوله ییز افغانستان مړنګوئ. دغه افغانستان به راشئ، په خپله به یې آباده کړو او دغه خپل کور مو دی، په خپله به یې جوړ کړو، د بل کټ د نیمو شپو وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.